رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د لقمان حکیم په نصیحتونو کې خپل بچی ته هغې کې خبره روانه وه. څه مخکې تیر شوي وو او په دریم آیات باندې هغه خبرې روانې وې چې لقمان حکیم خپل بچی ته په نصیحت کې کولو. فرمایي یا بني اقیم الصلاة. لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل بچی ته یو خبره ادا کړې وه چې ای بچیه ګوره یوازې په الله باندې ایمان راوړل دا کافي او پوره نه دی، بس نه دی. ایمان راوړل خو ضروري دی خو بسوالی به په دې باندې یوازې نه وي، بلکې د الله سره یو دوامداره تعلق باید انسان ولري. یو مسلسل تعلق پکار دی د الله سره، او دا تعلق دوامداره چې جوړیږي دا په څه باندې د هغې دپاره ذریعه او وسیله څه شی دی؟ هغه مونځ دی چې همیشه دپاره انسان د الله سره دوامداره تعلق لري. نو د مونځ په ذریعه باندې د انسان او د انسان د رب په مابین کې، د خالق په مابین کې، د الله په مابین کې دا تعلق، هغه ګرمایش هغه همیشه پاتې کېږي. دا مونځ د الله سره د محبت یو اظهار دی. دا خبره مخکې تېره شوې وه. نو وامر بالمعروف ونهه عن المنکر، دغه جمله باندې خبره لا پاتې وه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر. لقمان حکیم خپل بچی ته په نصیحتونو کې یو دا خبره وکړه چې وامر بالمعروف، بچیه ګوره امر بالمعروف کوه، خلک نیکو ته رابله، او ونهه عن المنکر د نارواو کارونو نه خلک منې کوه. امر بالمعروف او نهي عن المنکر باره کې څه خبرې مونږ کړې وه چې دا هغه نوی لفظ دی چې مونږ ورسره اشنا کېږو. نو قرآن پاک کې دا لفظ جوړه الله 10 وارې ذکر کړی دی، امر بالمعروف او دې سره سره نهي عن المنکر، چې بچیه ته ګوره امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوه. نو امر چې دی علما فرمایي دا په معنا د حکم هم راځي چې یو چاته ته یو کار حکم کوي، خو په معنا د مشورې سره هم راځي، یو چاته د یو کار مشوره ورکوي. ځکه یو شاعر د عربو یو مشهور شاعر دی، هغه وایي اطعت لآمریک لصرم حبلی. تا خپله خبره ومنله، دی چې د چا سره خبرې کوي نو خپل محبوبې ته وایي چې اطعت لآمریک بصرم حبلی، تا د خپلو مشوره کوونکو خبره ومنله زما سره د تعلق د کټ کولو، سرم کټ کولو ته ویلی کېږي. اطعت لآمریک لصرم حبلی، تا د خپلو مشاورینو خبره ومنله زما سره د تعلق په کټ کولو. مطلب دا و چې امر په کلام د عرب کې، په لغت عربی کې په معنا د مشورې سره هم راځي. یو څوک یو چا سره مشوره کوي کینی چې زما مشوره دا ده چې دا منکر باید د دې څنګه مخنیوی وکړو، یا دغه نیک کار څنګه په دې معاشره کې رایج شي. نو کله کله امر بالمعروف کې دا معنا وي، د مشورې په معنا پکې وي، خو کله کله بیا په دې کې د اختیار او د حاکمیت معنا هم پکې وي. عامه معنا سره چې د امر بالمعروف دې ته وایي چې کله ستا په لاس کې اختیار وي، باچهي وي، نظام وي، نو امر بالمعروف ته بیا ښه انداز سره کولی شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکي زندگی کې امر بالمعروف او د نهي عن المنکر حکم الله ورته نه و کړی. هلته خالي دعوت و، نبي علیه السلام به دعوت کوله خلکو ته، خلکو نظریه برابروله. امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسله نبي علیه السلام چې کله د مدینې ته د تګ وخت رانږدې شو، هغه ورځې رانږدې شوې چې نبي علیه السلام اوس مدینې ته لاړ شي او هلته نبي علیه السلام په لاس کې اختیار او حاکمیت او باچهي او نظام راشي. نو په لاره کې نبي علیه السلام باندې سورة حج آیاتونه نازلېږي. هغه آیاتونه الله فرمایي چې الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. په دې آیات کې الله رب العزت 4 کارونه ذکر کړي. الله فرمایي هغه خلک، هغه مجاهدین، هغه الله والا خلک، هغه دعوتګران که چېرته موږ دوی ته تسلط په ځمکه باندې ورکړو، نظام ورکړو، حکومت ورکړو، نو هغوی 4 کارونه کوي. هغه 4 کارونه کوم دي؟ اقاموا الصلاة، اول کار دا کوي چې د مونځ پابندي. د دې وجې نه عزتمندو ډېر مهم کار دا دی چې ته یو معاشره کې او ټولنه کې اوسېږې، اول باید ته د جومات غم وکړې، ته د هلته د مونځ د کولو، د جمع د جوړولو. نبي علیه السلام
چې کله مدینې ته راځي اول کار څه کوي مسجد قباء آبادوي بیا چې مدینې ته راځي نبي علیه السلام د کور غم نه دی کړی نبي علیه السلام چې دی هغه د مسجد نبوي د آبادۍ بندوبست کړی او نبي علیه السلام د چا کور کې اوسېده د پردي کور کې د بل چا په کور کې اوسېده خو ګوره مسجد آباد کړی ځکه د اسلام مرکز الحمدلله د دې زموږ د ستاسو د جومات باندې چې کوم خلک په دې باندې خرچه کړې دا جومات یې جوړ کړی الله د هغوی سره ښه وکړي دا عین د نبي علیه السلام هغه طریقه چې ګوره یو ځای کې ته اوسېږي هلته به د جومات غم کوي نو دا زموږ جومات چې د ډېر وخت پورې شار پروت و نو الله رب العزت دې په دې کې چې چا منډه ترړه کړی خاص کر ځینې حاجي صاحبانو ماشاءالله ډېر خواري وکړه الله رب العزت د دوی سره ښه وکړي دنیا او آخرت کې نو دا څه دی دا د پیغمبر طریقه ده چې یو ځای ته ته لاړ شي هلته باید د جومات غم وکړي ځکه دا د مسلمانانو د راغونډېدو ځای دی نبي علیه السلام په مکه معظمه کې د جمعې لمونځ نه دی کړی په مدینې ته چې نبي علیه السلام راغی جومات چې نبي علیه السلام کله مدینې ته رارسېږي د جمعې لمونځ شروع کوي ځکه علما دا فرمایي چې هغه ځای کې به د جمعې لمونځ کېږي چې هلته د اسلامي نظام وي حاکمیت د مسلمانانو نبي علیه السلام ګوره مکه کې د جمعې لمونځ نه دی کړی ولې هلته مسلمانان وو خو حاکمیت د مسلمانانو باچهي او نظام د مسلمانانو نو اقاموا الصلاة اول کار څه کوي د لمونځ پابندي وآتوا الزکات دویم په معاشره کې چې کوم د معاش او د ژوند په لحاظ سره پاتې خلک دي نو غریبان خلک دي په دوی باندې د مسلمانانو نظر وي چې ګوره دا خلک پاتې دي د دوی لاسنیوی باید وکړو وآتوا الزکات دریم کار څه کوي وامروا بالمعروف خلکو ته د نیکو حکم کوي نو ګوره دا آیات په کوم وخت کې نازلېږي په نبي علیه السلام باندې کله چې نبي علیه السلام مدینې ته روان دی په لاره کې چې ګوره نبي علیه السلام ته الله وایي چې ګوره آینده کې تعالی نظام حکومت درکومه ستا دا څلور کارونه دي بیا اقامت الصلاة ایتاء الزکات امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا به ته کوي نو ونهوا عن المنکر او بل دا دی چې دوی به خلک منې کوي د نارواو کارونه نو دا څلور کارونه د چا دي دا د اسلامي نظام او د حکومت او چا لره چې په لاس کې اختیار ورشي نو دغه مناسبت باندې چې موږ په دې امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې ځکه خبره کول غوښتل چې دا د امت مسلمه علما فرمایي مفسرین علما چې د مسلمانانو تاسیس د دوی دا بنیاد چې جوړ شوی دی الله رب العزت د دې لپاره الله جوړ کړی دا مسلمانان چې دوی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي الله رب العزت په سورة آل عمران کې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس اے مسلمانانو تاسو غوره امت تاسو د خلکو دپاره راویستل شوي یاست دا عزتمندو ډېر ناشنا خبره ده الله فرمایي د نور دنیا خلک د خپل ځان د کامیابۍ دپاره د خپل ولس د سرلوړۍ دپاره د خپل وطن د خلکو د کامیابۍ دپاره کار کوي مسلمان یوازې هغه څوک دی چې دا د بل چا د کامیابۍ او د فلاح دپاره د ده زندګي تېرېږي د ده زندګي د خپل ځان دپاره نه وي چې زه وخورمه زه باید وسکمه زما وطن ښه شي د دې وجې نه عزتمندو موږ تاسو سوچ وکړو اروپا څومره ترقي یافته ملک دی دا ولې ځکه چې هغوی د خپل کامیابۍ دپاره کار کوي هر سړی لګیا دی هغه وایي چې زما وطن جوړ شي زما وطن کې ترقي راشي زما وطن سړکونه ښه شي هغوی د بل چا غم کې نه دي بل چا باندې که اور بلیږي بل دې شي خو بس چې زه ترقي ومومه زما په ملک کې ترقي راشي زما خلک چې دی دوی ترقي یافته شي نو مسلمان هغه څوک دی چې دا د ځان دپاره نه دی دا الله د دپاره الله آخرت تیار کړی د دنیا کې دا مسلمان دپاره نه دی چې ته ښه وخورې ښه وڅکې ښه وطن جوړ کړي ښه آباده شي نه هغه به هم کوي وطن جوړول به هم کوي خو اصل مقصد د مسلمان څه دی اخرجت للناس د خلکو د کامیابۍ دپاره د خلکو د فلاح دپاره د خلکو د بهبود دپاره دا یو ازلي بدبختي چې هغه جهنم ته تګ دی دې نه خلک څنګه بچ شي مسلمان باید دې دپاره خواري وکړي هر مسلمان دا مسؤلیت دی چې د مسلمانانو د خلکو د مسلمانانو نه بلکې د ټول انسانیت د کامیابۍ او د فلاح دپاره باید دی کار وکړي او دې وجې نه عزتمندو کوم انسان چې د بل چا د کامیابۍ دپاره هلې ځلې کوي دا انسان همیشه دپاره د سید قطب رحمت الله علیه یو قول را په یاد شو سید قطب رحمت الله علیه فرمایي الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا کوم انسان چې د خپل ځان دپاره ژوند تېروي چې زه یم زما کور زما بچي وي نو يعيش صغيرا ويموت صغيرا د ژوند به هم د ماشومانو وي او د مرګ به هم د ماشومانو وي معنی ماشوم لکه څنګه چې چاته یاد نه وي څوک یې نه پېژني دا انسان به همدغسې ګمنام انسان وي او ویموت صغیره چې مړ شي لکه ماشوم چې څنګه ډېر خلکو ته یې لا نوم هم یاد نه وي جنازه کې شریک وي څوک مو مړ دی یو ماشوم مړ دی نوم یې څوک نه وي نو دا انسان به داسې ګمنامه انسان پاتې شي او الذي يعيش لغیره کوم انسان چې د بل د کامیابۍ دپاره ژوند تېروي چې بل سړی باید
څنګه د مشکلاتو نه بچي د دنیا د مشکلاتو د آخرت د مشکلاتو نه يعيش كبيرا ويموت كبيرا د هغې ژوند به د لوی خلکو وي لکه لوی خلک هر چاته یادوي فلانکی سړی فلانکی حاجي صاحب فلانکی نو ویموت کبیره چې مړ کېږي به هم لکه لوی انسان چې مړ شي خلک تر ډېر حده پورې هغه هیروي نه نو زندګي د مسلمان د بل دپاره ده نبي الله رب العزت فرمایي اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله همدغې صورت آل عمران کې په بل آیات کې الله داسې فرمایي ولتکن منکم امة ستاسو نه د یوه ډله داسې پیدا شي يدعون الى الخير ولتكن منكم دا عینا داسې یو سوچ وکړه چې داسې وخت کې چې مسلمان د خپل فرض منصبي نه غافله شي د اسلام نه غافله شي مسلمان زندگی داسې شي لکه د کافر په شان هغه خالي د دنیا په ګټلو کې زندگی تیریږي هغه دا خپل زندګۍ مقصد هېر کړی چې زه الله څه دپاره پیدا کړی زه باید څه وکړم داسې وخت کې بیا مسلمانانو کې یو ډله جوړېدل پکار دی چې هغه یو بل سره میلاو شي یو بل سره یو ځای شي دا کار بیرته شروع کړي راویښ شي او نور خلک راویښ کړي چې مسلمانانو تاسو خپل هغه مسؤلیت هېر کړی دی زموږ مسؤلیت خو دا دی چې موږ به خلکو ته د کامیابۍ لاره ښایو خلکو غم و فکر به کوو چې دا خلک څنګه د الله د عذاب نه بچ شي دا څنګه دا خلک چې دی دوی هغه ابدالابد ناکامۍ نه بچ شي نو مسلمان به دا کوي ولتکن منکم نبي علیه السلام فرمایي چې ډېرو مسلمانانو تاسو کې د که چېرته تاسو خپل مسؤلیت هېر کړی وي نو موجود دي شي په تاسو کې یوه ډله يدعون الى الخير چې هغوی به څه ته دعوت کوي خلکو ته د خیر دعوت ورکوي علما فرمایي چې ټولو کې لوی خیر څه دی هغه قرآن دی الله فرمایلی دي سورة یونس کې الله فرمایي هو خیر مما یجمعون دا قرآن د هغه مال او دولت او د هغه دارایي او د هغه هستي نه دا ښه دی چې دا خلک رالګیا دي راګټي راجمع کوي دا کوم خلک چې څوک اروپا ته روان دي څوک بل ځای ته هغوی د خپل سهولت دپاره سهولت اوس د انسانانو یو قسم اله جوړ شوی دی خدای جوړ شوی سهولت دپاره خلک څومره هلې ځلې ځان مرګ ته ورکوي خو سهولت ځان ته برابروي چې آینده کې زما ایر کنډیشن وي زما د کولر لګېدلی وي په اوړي کې د زما اسباب برابر وي په ژمي کې د زما اسباب برابر وي چې دا سهولت دی چې خلک یې الله نه غافله کړي نو الله فرمایي چې خیر طرف ته خلک رابلي نو لوی خیر څه دی هغه د الله کتاب د قرآن الله فرمایي چې هو خیر مما یجمعون دا خلک چې د څه شي جمع کولو په باره کې لګیا دي دا د هغې نه ډېر ښه ده چې یو انسان را لګیا دی د الله کتاب زده کوي دغه مدرسې کې چې کوم علما طلبا پراته دي دا دین زده کوي قرآن زده کوي دا ډېر غوره خلک دي نو الله فرمایي هو خیر مما یجمعون نو دې آیات کې الله فرمایي چې تاسو کې یو ډله پیدا شي نو دا کار دی کوي چې دا نور امت مسلمه دوی خپل منصب پرېښیي نو دوی دا کار لاس کې واخلي چې خلکو ته د نیکو بلنه کوي د خیر بلنه او د بدیو نه د خلک منې کوي نو واولئک هم المفلحون بیا الله څه فرمایي دا خلک پوره کامیاب خلک دي فلاح او د کامیابۍ وعده الله چا سره کړی هغه امت سره کړی دی چې کوم راویښ شوي دي او نور خلک راویښ دي دا نور امت سره د فلاح او د کامیابۍ وعده نه ده د دې دا مطلب هم نه ده چې دا نور امت نعوذ بالله کافران دي نه هغه کامیابي چې ابتدایي جنت ته داخلېدل دي چې جهنم باندې نه ورځي هغه ډایرکټ جنت ته داخلېدل چې ورته وایي که نه نو په اولي دخول سره دا کامیابي وعده الله کوم امت سره کړی هغه امت چې هغه راویښ شوی دی او نور خلک راویښوي نور خلکو ته د الله کتاب ته دعوت ورکوي نو دا امت چې دی دوی سره الله د څه شي وعده کړی دی واولئک هم المفلحون مولوي صاحب دلته راز دی دا علما فرمایي چې مبتدا او خبر چې کله معرفه وي او منځ کې ضمیر فصل راشي دې کې حصر وي معنا خالی او خالی همدا خلک کامیاب دي نور خلک کامیابېدو والا نه دي هغه کامیابي چې جهنم نه بچ شي ډایرکټ جنت ته لاړ شي دا کامیابي الله دې خلکو سره وعده کړی دی نو د دې وجه نه عزتمندو نو دا امر بالمعروف او نهي المنکر دا هغه کار دی چې ډېر امت نه دا پاتې شوی دی دا هغه کار دی چې موږ تاسو له الله دا توفیق راکړي چې دا کار موږ لاس کې واخلو دا ضرور نه دی چې یو سړی خامخا د تبلیغ کې وګوري نه دا امر بالمعروف دی هر سړی خپل مسؤلیت وګڼي هر سړی دا وګڼي چې د نور که څوک نه خپل کور خپل بچو ته باید د امر بالمعروف او نهي المنکر کوم یو چا سره یو ملګري سره په لاره کې مې راویږم هغې سره به د الله د دین دعوت کوم د الله د دین خبره کوم دا ډېره مهمه خبره ده عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه احادیث درته وایم بیا خبره بندوو نبي علیه السلام فرمایي یو درې سټیپه نبي علیه السلام د دعوت ذکر کړی دی نو نبي علیه السلام فرمایي د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه حدیث دی دواړه حدیثونه د مسلم شریف روایتونه دي من رأى منکم منکرا نبي علیه السلام فرمایي چا چې یو ناروا کار په تاسو کې ولیده فلیغیره بیده دا د خپل لاس باندې دا منع کړي که چېرته د ده وس وي
که د طاقت وي دا ناروا والا ته دې وایي چې ګوره دا کار مه کوه دا به نه کوي. نو فإن لم يستطع که چېرته داسې وي چې د ناروا والا او خلکو ملګري ډېر وي شریک خلک ډېر وي د ناروا طرفدار خلک ډېر وي نو فإن لم يستطع فبلسانه بیا د ژبه استعمال کړي. دا دویم سټپ د دعوت دی چې هغې ته دې لاړ شي د عذر په طریقه لکه موږ چې مخکې ویل د مشورې په طریقه دې ورته ووایي چې مشره ګوره دا کار ناروا کار دی خیر دی د الله عذاب ته دعوت ورکول دي دا دې کار نه باید تېر شو. الله ولې خفه موږ ته الله ژوند راکړی دا دې دپاره چې د الله د حکم مطابق تېر کړو او دا چې کوم کار کوي دا ګوره د الله د حکم خلاف کار دی نو په دې طریقه باندې موږ باید د منکر ردو. نو دریم سټپ یې کوم یو دی فإن لم يستطع که دا وسې نه کېده فبقلبه بیا نبي علیه السلام فرمایي په زړه کې دې ورسره کینه او نفرت کوي په زړه کې دې پرې خفه کېږي او که په زړه کې دنیا کې ناروا کېږي موږ وایو چې دا خپل کار به کوي موسی بدین خود او عیسی بدین خود دا د عوامو یو اصطلاح ده خلک وایي موسی په خپل دین دی او عیسی علیه السلام په خپل دین دی نو دا خبره ډېره غلطه خبره ده. ولې موسی بدین خود عیسی بدین خود موږ امت خو د بل چا د خیرخواهۍ دپاره راویستلي شوي یو موږ به بل څوک نارواونه منې کوو او نیکو ته به دعوت کوو. بل حدیث دی نبي علیه السلام فرمایي چې ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواریون واصحابا. هیڅ یو نبي په دنیا کې نه دی تېر شوی مګر هغه نبي دپاره چې پخوا امتونو کې تېر شوي دي هغه به ملګري وو یقتدون بامره ویاخذون بسنته ويقتدون بامره. دوی به د هغې په سنت باندې عمل کوو د هغه د حکم اقتدا به یې کوله. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف بیا د دې نه وروستو راغلل ناکاره خلک همیشه دپاره پلار ښه وي بچی بیا ناکاره شي بچي ښه وي خو نصیب بیا ناکاره شي. وخت تېرېدو سره زمانې تېرېدو سره دا خلک خرابي راځي. نبي علیه السلام زمانې ته وګوره اوس د دې زمانې ته وګوره. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. بیا وروستو داسې خلک پیدا کېږي چې وایي هغه څه چې کوي نه کوي هغه کار چې دوی ته حکم نه وي شوی معنا خبره یو کوي کار یې بل څه دی او دوی ته چې کوم د حکم شوی دی الله د طرف نه او د نبي علیه السلام د طرف نه هغه د دوی په عمل کې نه وي. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون کوي هغه چې دوی ته حکم نه وي کړی شوی او وایي هغه څه چې هغه بیا کوي نه. نو بیا نبي علیه السلام فرمایي فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن. هر هغه چا چې دې خلکو سره جهاد وکړي په لاس باندې جهاد دا معنا نه دی چې دا به اوس ولې جهاد دا معنا چې دا خلک اوس ته منې کوي د دې نارواونه فهو مؤمن. نبي علیه السلام فرمایي چې دا مؤمن دا خلک به ته اوس د دغې ناروا کار نه د دغه بدیو نه ته اړه یې منع کوي به. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. چا چې دوی سره په ژبه باندې جهاد وکړ فهو مؤمن دا انسان مؤمن دی. او ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن. چا چې په زړه سره دوی سره جهاد وکړي زړه سره جهاد څه دی هغه دا دی چې نور وسه نه کېږي دا په زړه کې ورسره نفرت ولري چې دا ناروا کار زما خوښ نه دی الله وسه مې نه کېږي همدومره مې وس دی چې په زړه کې مې خوشحاله نه یم الله رب العزت فهو مؤمن. بیا نبي علیه السلام فرمایي وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. د ده نه اخوا د شړشمو د دانې په اندازه د چا په زړه کې ایمان نشته. که په ګناه او په ناروا خفه کېږو نه نو بیا د ایمان تمه دې څوک نه کوي که زه یم که بل څوک د بل څوک. نو مسلمان هغه ته وایي چې هغه باید په ناروا خفه شي. ولې ناروا کېږي؟ عزتمندو یو بچی که زمونږ مریض وي او هغه باندې تکلیف وي نو موږ ته که ډاکټر جواب راکړي هم په زړه کې موږ دردېږو. ډاکټر راته ښه ویلی چې ګوره دا بچی دی نه جوړېږي نور مري خو چې کور کې هغه ګوره په تکلیف کې جاړي زمونږ په زړه کې درد وي موږ له خوب نه راځي. نو دارنګه د الله په دین چې رشخندونه کېږي د هغې په دین مسخره کېږي د الله د دین نافرماني کوي چې موږ رښتیا د الله دین ته خیرخواهیان وو لکه خپل بچي ته چې خیرخواه یو نو په زړه کې خفه کېږو خامخا دا ادنا درجه د ایمان دی. الله دې موږ تاسو ته اعلی درجه ایمان نصیب کړي. بارک